د لوی خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن شنبه چې د غبرګولي له 4 نیټې سره سمون خوري ستاسې پام راړوم لنډ او تازه خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت د کرکټ د بریا د خوشحالۍ ډزو په کابل، خوست او ننګرهار کې 10 کسان ټپیان کړي او په تړاو یې 88 کسان نیول شوي دي. د ننګرهار ملي امنیت رئیس مولوي صاحب ریحان د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI د خپلو شومو موخو لپاره وژلی دی. د کابل اوسیدونکي په کابل کې د پټرولو او د روسي سرو زرو بیې لوړې شوي دي. ولسمشر غني د حکم له مخې فهیم هاشمي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی دی. امنیتي چارواکي په لوګر او کاپیسا ولایتونو کې د هوایي بریدونو او د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. کرکټ افغان کرکټ ملي لوبډلې په یوه تمریناتي لوبه کې پاکستان ته په 3 ویکټو ماتې ورکړه. هندوستان د هند په یوه ښوونیز مرکز کې د اورلګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د هندوستان په ټاکنو کې نریندرا مودي ته د بریا مبارکي ورکړه. د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته 1500 سرتیري لیږي. بریتانیا د بریتانیا لومړی وزیري تیریزا مې له خپلې دندې استعفا ورکړه. ملګرو دا د نن ورځې لنډ او تازه خبرونه که چېرته مو خوښ شوي لایک یې کړه او د ښکلو او تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.